د پروژې مدیریت یو د هغو سکیلونو څخه دی چې نن ورځ د هر مسلک نه چې څوک فارغ وي باید د پروژې په مدیریت باندې وپوهیږي. که چیرې تاسو متوجه شوي وئ چې په وزارتونو کې کار کوئ، په شخصي پروژو کې کار کوئ، ساختماني پروژې وي، زراعتي پروژې وي او یا هم اجتماعي فعالیتونه وي، ټول د یو پروژې په ډول باندې وي. نو مخکې د چې موږ د پروژې په مدیریت باندې وغږیږو، ضرور ده چې د پروژې تعریف وکړو. پروژه هر هغه فعالیت دی چې هغه مشخص شروع ولري، مشخص ختم ولري، مشخصه بودیجه ولري او یو مشخص هدف د یو خاص هدف تر لاسته راوړلو لپاره ډیزاین شوی. مثلا د قوشتېپې کانال دی، هغه یو پروژه ده، هدف یې معلوم دی، شروع یې معلومه و، ختم یې معلوم دی، د پروژې سکوپ معلوم دی چې د کوم ځای نه تر کومه ځای پورې په کوم عرض باندې په څومره ژوروالي سره باید دا جوړه شي. نو دا یوه پروژه وه.